کله چې سړی زنا کوي دنه ایمان اوزي کان علیه کالظلة دا ایمان پی دسی د پاسه ولاړی لکه چتره وریس چې د سړي د پاسه دې ټیم کې دنه ایمان اوزي فاذا انقطع کله چې دا عمل ختم کی رجع الیه الایمان دا ایمان ورته دوباره راشي کم خلق چې د زنا عادیان وي هغه وایي دا ځل توبه وباسم دا ځل توبه وباسم په دې توبه کې او دې اراده کې په دې ګناه کې ککړیو الله ورله مرګ راولي داسې د بې حیایۍ په حالت کې د زنا په مواضعو کې کله پروتي کله د زنا په لارو کې پروتي د زنا په ځایونو کې پروتي چې دله مرګ راشي دومره لویه ګناه ده د دواړو جهانو سردار فرمایي لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن یو زناکار زنا نه کوي چې په دغه ټیم کې د مؤمن پاتې شي دی به یا زانی یا به مؤمني په دغه ټیم کې د کې ایمان نه ایمان تینه اوچت شي چې دی کله د زنا ارتکاب او د زنا پیل کوي ایمان تینه اوچت شي دا دومره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي جهنم خو اسې ډیر سخت او د جهنم اور د دنیا د اور نه اویا چنده ګرم دی اویا چنده د دنیا د اور نه اویا چنده د جهنم اور ګرم دی حدیث مبارک کې راځي چې کله دا زناکار جهنم ته لاړ شي زناکار سړی او زناکاره ښځه نو د دوی نه به یو بدبویي ځي په دې جهنم کې نه جهنمیان به سوالو کی چې یا الله د جهنم اورم تنگ کړیو خو دې جهنم کې یو قسم بدبویي د الله غي ډیر تنگ راوست چې دا بدبویي د کم طرف راځي تاسو چې اوښنه جواب ورته میلو شي چې دا بدبویي او دا بوی دا د هغه زنانه او نارینه و دي چې کوم به زنا کوله په جهنم کې به جهنميان د بوی نه تنگ راشي دومره سخت بوی به چې جهنميان به په جهنم کې د دې د بوی د لاسه تنگ راشي دومره سخت ګناه حدیث مبارک کې راځي ماعز ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله طهرني الله حبیب ما پاک نبی علیہ السلام ته مخ واړ بیا راغی وی طهرني یا رسول الله الله حبیب ما پاک نبی علیہ السلام صحابو ته دی په لکه د څه حالت کې دی نشي حالت کې دی صحابو ورته نه د الله حبیب خپ سول برابر دی وی چې ما نه زنا شوی طهرني یا رسول الله ما پاک کمال سلار وګوره او شادي شدا امام الانبیاء صحابو ته وی دی رجم کوي ورش صحابو په کانو باندې اوښته چې کله شادي شده سړی زنا وکي د شریعت سزا دا مقرر کړی دا چې دی به په کانو باندې ویشتل شي او دی به مړ کیږي هغه په کانو وویشتو رجم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه کول چې جنازه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر کی صفت وکړه